السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو بل نوی ولاګ ته ښه راغلاست. خدای دې وکړي چې جوړ روغ او صحتمند به یاست. بیا هم د جمعې ورځ ده، د ماپښین 4 بجې دي، نو په تفریح راوتلی یم. نن مې اراده ده له خیره سره چې د ارغنداو چکر درکړم. ارغنداو هم ښه شین سوی دی، اوبه هم ډېرې دي، میله وال هم ډېر ځي. نو نن به د خیره سره د ارغنداو پر طرف ولاړ شو. زموږ به هم یو ساعت تېری شي، تاسو ته به هم یو چکر درکړم. نو راځئ، بس فعلا د عینو مینې څخه په وتو یم، د ارغنداو په طرف باندې راځئ. نو ولاګ را سره تعقیب کړئ، انشاءالله ساعت مو تېرېږي. اوس هم دا د عینو مینې پل دی، نو د دلو والې پر خوا باندې وځم. د کوتل مرچې پر لار به نن ولاړ شو. مخامخ تر یو ځایه پورې لمر هم دی راته، وروسته نو بیا بېرته لمر راسه پټېږي. دا هم لو واله ده. نو نن مو له خیره سره ارغنداو ته بیایم. ارغنداو چکر در کومه، میله وال هم ډېر دي، ارغنداو هم ښه لوکس شین سوی دی. دا نو شپې دي د ارغنداو. اصلا خو زما اراده نن داسې وه چې سهار د ورځې له سره باید ارغنداو ته ولاړ شو، غرمه تېره کړو، یو ځای کښېنو، خو بس نه وسو. نو ما ویل نن به داسې مازدیګر ټیم دی، نو 4 بجې دي، دغسې به ولاړ شو، شاوخوا به وګرځېږو چې د مازدیګر ټیم څه کیسه وي. اصلا خو د مازدیګر ټیم ارغنداو ښه خوند کوي. د ورځې له یو څه ګرمي چې دغسې ګرځي، باغ ماغ لا ښه خوند کوي. دا هم بس د لو ولې طرف څه چې د عینو مینې څه سړک وتلی دی، دا هغه سړک دی. تر اوسه پورې لا د عینو مینې حدود دي، دا کورونه د عینو مینې دي. اوس له خیره سره وځو. اوس نو د عینو مینو سره ووتلو، د ولو ولې پر غاړه روان یو. چې وینئ دا ټوله او دا موټران د هغې خوارش په دې خاطر زیات دی چې دا ټوله خلک عینو مینې ته راځي. مازدیګري ټیم بس څوک له ارغنداوه راغلي، څوک له کومې خوا راغلي، بس تاسو مازدیګر لمر لوېږي، بیا عینو مینې ته ځان رارسوي. او د ورځې بیا په عینو مینه کې ګرمي، شینګیا نشته چې څوک د سایې لاندې کښېني، اوبه هم دی خاص نشته. نو ورځ په ارغنداو په نورو ځایو کې تېروي، مازدیګر چې لمر لوېږي بیا نو عینو مینې ته راځي. اوس هم د فامیلیو ساحې ته راورسېدو، په لو واله کې دغسې کرار کرار روان یو. دا هم د فامیلیو ساحه ده، سیمان د پولیس چې لوړ راپورته شي، دغه ساحه ده. اوس هم داسې په چپه لاس کې د برېښنا کوټ د سړک خوا ته کاټېږو، بیا نو پر کوتل مرچا ځو له خیره سره. مخامخ غر به کراسوو، نو د کوتل مرچې بیا به ارغنداو ته شوق کېږو. ټول په ټوکۍ کې نن راشي.
مرچې سړک ته برابر شو دا مخامخ نو کوتل مورچه ده تر دې کوتل باوړو بیا به نو له خیره سره ارغنداو خواته شو کېږو ارغنداو نو نن سبا ښه خوند کوي که هوا ګرمه ده ارغنداو کې اوبه هم شته شینګي هم شته ښه خوند کوي نو ډېر خلک په میله ځي اوس هم تقریبا بس نو د کوتل مرچې بیخ ته راورسېدو دا د کندهار ښار هغه اخري برخه ده الان ولسوالۍ شروع کېږي د ارغنداو د ښار نور ساحه ختمه سو موږ هم بس کوتل ته راوختلو هم بس د کوتل څه د شو کېدو په حال کې یو مخامخ نو وینې ارغنداو تک شین ماشاءالله کوتله څه شو کېږو مخامخ نو ارغنداو دی تاسو به وینئ که نه ماشاءالله ښه شین سوی دی د دې لوړ کوتله څه بیا ارغنداو ډېر ښایسته معلومیږي ډېر زیات دی د باندې ښي لاس راګرځي یو مخ دې خواته نو مکمل ارغنداو پروت دی وینې له ناګانه نیولې داسې ځه 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 شاولي کوټه پورې پروت دی اوس هم بس د سرکاري باغ دوکانو ته راورسېدو دلته نو اکثره میلهوال سوداوې کوي غوښې وو یخۍ وو ډوډۍ وو دا شیان دلته رانیسي د میلې لپاره اوس نو دا لاره بالا ولاړه له خیره سره سربند و دالي و شاولي کوټ دا هغه هم سرکاري باغ دی نن نو نسو تللی بیا به یو ورځ له خیره سره یو سپیشل ولاګ پر سرکاري باغ جوړ کړو دا عمومي دروازه د سرکاري باغ سړک برابر شو د ولې غاړه دا نو بس تللې ده تر سربنده پورې دا لار اوس نو بس ارغنداو په اوبو ښایسته دی د اوبو غاړه ده نو ښه خوند کوي
ځای او ځای به لاندې را شو کېږو نو چې سم دا اوبه مو ووینو د فضا څخه خوند واخلو. ماشاءالله وینې ښې چرغنداو څنګه معلومیږي. چار طرفه ښایسته شنه باغونه دي. زه نو خپله دا ډېر وخت ارغنداو ته نه وم راغلی ځکه په ارغنداو کې وضعیت خراب و نو له ډېره وخته نه یم راغلی. نو نن مې اراده شوه چې ما ول باید ارغنداو ته ولاړ شو یو میله وکړو وګرځېږو شاوخوا نو راغلو. چې مخ ته به ولاړ شو نو دا غټ موټران چې بیا وینئ دا اکثره د روزګان وو د شاولي کوټ و د دې خوا راځي نو موږ هم څوکه څوکه دغسې په طبیعت روان یو مخ ته نو چې تر کومه ځایه به ولاړ شو. ته یې نن راسره ولاګ تعقیب کړي انشاءالله ډېر خوندور به وي. پر غاړه باندې بیا ښایسته درختې جلا خوند کوي. اوبه نو په هغه اول شپو کې چې رایله کړې یو څه سره خرنې وې اوس ډېرې ښایسته سوي دي پاکې سوي دي. سربند راغلي دي ځینې د لې شاوخوا غرمه تېره کړې کته ډوډۍ خوړلې بس نو اوس میله پای ته رسولي خسته سوي نور
سړی شوس و او اوبه هم دلته لاره لري زما خیال. مخامخ لمر هم زیات دی. دا اوبو کې به یو لاس ماس هم پرېولو ښایسته. اوبه هم تر ډېرې ځایه راغلي دي. بیخي واله راډکه سوې ده نوره. دې خوا ته موټر راوله دي سړک یې راوباسه. موټر له سړکه راوباسه دې خوا ته یې راوله. بس اوبه نو اصلي دلته خوند کوي ځکه هخوا ته چې بیا لو واله راشي بیا په منځ کې کورونه یې هلته یې څه اوبه سره چټلي دلته نو ډېرې پاکي. نن به دا زما لیټل پرنسز زویا خان هم در معرفي کړمه. دا مې هم راوستلې ده نن. دې خوا ته ودرېږه شوي. چیرې راغلی ژوی؟ ها؟ اوبو ته راغلی یې؟ نو سلام وکړه. نو نن مې دا هم راسره راوستلې ده. دا زما کشنۍ شهزادګۍ د زویا خان نومیږي. خولې څه لاس ایسته کړي ژوی. نو دا هم ډېره خوشحاله ده ماشاءالله. نو دې ته به هم یو منظره ورکړو. دا همداسې ورته ګوري دا اوبو ته ښه خوند ورکوي. یو ډبره ورغورځوي ژوی واخله. اوهو څنګه ښایسته دې ور وغورځول. د دې هم ډېر ساعت تېر دی. ماشاءالله داسې یخې دي سمې د لمبېدو دي چې څوک پکښې ولمبېږي. پاکې هم دي ډېرې ښایستې. زویا لا وایي وایي داسې ښایسته اوبه دي. نو ولاړ به سو مخ ته شاوخوا راځه ژوی وخېږه موټر ته. شاوخوا به مخ ته مو وګرځېږو. نو نن فکر کوم ولاګ به ډېر اوږد سي ځکه ډېرې ساحې لا پاته دي د ارغنداو. نو که بیا ډېر اوږد سو ولاګ بیا به پر دوو برخو وویشو له خیره سره. اوبو ته دې ډبرې ور وغورځولې. و د دې به ښه شاوخوا به منظرې وکړو بلا به ولاړ سو. ښه او په اوبو کې به ډبرې وغورځوو. تا ته خوند درکوي چې په اوبو کې ډبرې وغورځوې ژوی؟ بل ځای به دې ودروم ژوی. صحیح دی. کوم ځای کې سوا شو بابا؟ هغه ځای کې شوه سوه شاته ځای کې شوه سو. ګړی به دا د مخ منظره و مخ ته وینې څنګه ښایسته شنې درختې دي اوبه دي. دا ډبرې مو وغورځولې. صحیح ده ژوی؟ بس نو
زموږ هم ښه ساعت تېر دی. شنې اوبه دي او بس شینګیا ده، ښایسته خوند کوي ماشاءالله. ماموجان وینې وي پسونه دي، پسونه کسنې کسنې نه ځي ستا په موټر کې اکثره خلک بس کوشش کوي چې یو ځای سایې ته کښېني. اوس دا هم ګوره ناست دي. اکثره خلک سهار راغلي تر مازدیګره پورې دلې. دا اکثره موټران داسې معلومیږي لکه له سربنده چې راغلي. اکثره موټران بس دلته ناست دي د سایې ته. دې چپه لاس کې دا موټران چې ولاړ دي دا اکثره بس یا لاندې په دا باغو کې ناست دي یا دغه د سړک پر غاړه ناست دي. بس خپله د جمعې ورځ تېروي. مازدیګري ټایم نو رش ځکه زیاتېږي چې ټوله خلک په حرکت کې شي، نو یو دم د موټرانو رش زیات شي، ځکه ټول کوشش کوي بس وځي، نو اوس وار په وار رش راډېرېږي. نو موږ اوس روان یو د ارغنداو د پای طرف ته، نو د هغې خوا چې راځو کېدای شي رش به هم ډېر زیات وي. ساعت تېر دی د جمعې ورځ، نو داسې ده چې په کندهار کې لکه اختر وینې دا اکثره خلک دلته ناست دي. سامان آلات ټوله ورسره دی، له چایو تر ډوډیو تر هر څه یې راوړي، بس دلته ناست دي. یو لامبو کې بیا کښېني، بیا یو غوټه ووهي بیا کښېني، بس ګرمي هم نه کېږي، اوبه هم ورلنډې دي. هلته مې داسې یو کوچنی دغه کلی
دی چې دا د اوبو زور وخیږي داسې بند رقمه ځای دی دلته به ودرېږو ګړی به دلته ودرېږو همه شوکه وزید را شوکام دلته هم یو ګړی شوه سو دلته هم میلهوالو رش زیات دی دا ځکه بند ځای دی د خلکو بیروبار ډېرې پر دې ساحه باندې که دلته یو څه شینګیا هم ډېره زیاته ده د اوبو ساحه هم داسې پراخه ده لامبونکي اسانه یي او دا بل چپه طرف ته درختې هم زیاتې دي خلک لاندې ناست تر ژوي خوند کوي دې ځای څخه به هم څوکه مخته ولاړ شو څوکه به مخته نور هم ولاړ شو نو هغه مازدیګری دی نو دغه وخت دی د ساعت تېري چې یو ګړی باید ساعت تېر شي نو زما خو نن ډېر خوند ورباندې اخیستی دی لکه ډېر وخت وسو چې موږ هم ارغنداو ته نه وو راغلي نو نن چې راغلو واقعیت هم چې موږ څنګه فکر کړی و تر هغه ډېر خوند وکړی ارغنداو رش هم بیخي زیات دی اوبه هم ښه ډېرې دي او شینګیا هم زیاته ده نو ډېر خوند کوي اصلا ځای په خلکو ښایسته دی رش ډېر زیات دی نو ځکه ښه خوند کوي نو یو ګړی به نور هم وګرځېږو نو خدای دې وکړي چې تاسو هم خوند ورباندې اخیستی بیا لاندې راشوه شومه دا هم یو څه د میلهوالو ډېر راشکش ځای دی خلک لمبېږي ښه منظره هم ده پر دې ځای باندې دې بغل کې هم ښه باغونه او شینګیا او شان زیات خلک ناست بل طرف باندې هم رش زیات دی خلک یې هلته لوړ دا پوله سره راوښتي دي ښایسته خوند کوي
دلته هم د مینهوالو ډېر رش دی زما خیال اوبه هم ډېرې دي دې ځای کې اوبه داسې معلومېږي لکه ډېرې چې یو څه به لا مخته ولاړ شو نور لمر هم تقریبا بس په لوېدو دی نو وبخیجو نو څه به مخته نور هم ولاړ شو Jangan, زو ولا خیر سره